अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه موږ سره په انزرټ ټیب کې چې کوم دا هیډر اینڈ فوټر راغلي دي دا به ډیټیل سره ډیسکس کوو لایک زر عالم دلته د هیډر باندې کلیک کو موږ سره بیلټ ان چې څونه هیډرز دي هغه به را سره شو شي لایک موږ سره دا بلینک دی سیمسټرز بلینک 3 کالمز والا دی صحیح شو دا ډیفرنٹ ټایپس اف هیډرز دي موږ لاندې سکرول کو نو چې څونه ټایپس اف هیډرز موږ سره راغلي دلته به را سره شو کیږي لایک زر عالم او دلته نه مې دا یو هیډر واغشتو صحیح شو دلته به موږ سره رالو دا هیډر رالو اوس موږ وایو چې ټاپ اف دی پیج موږ سره راځي دی ته بس وایو هیډر به ورته وایو او چې کوم ما سره اینډ اف دی پیج نو دی ته وایو فوټر ورته وایو اوس دا هیډر موږ دی لپاره یوز کو لایک ما سره یو پیج دی او په دې پیج باندې په هیډر باندې چې کوم ټیکس لا هیډینګ موږ ورکړی دی زم چې دا په اینی پیج باندې موږ سره ریپیټ شي نو هغه لپاره با دا هیډر او فوټر یوز کو فور ایگزامپل زرا له مدلته سکوما یو ټیکس پکې لیکم صحیح شو لایک دلته ما ولیکلو کامل اکیډمي سمه لګو کامل اکیډمي مې ولګو او زم چې دا کامل اکیډمي د ما سره په اینی پیج باندې شي ریپیټ شي را سره ٹھیک تا نو که راشم دلته نه انټر کما او سو کوم انټر بٹن پریس کوم نو موږ سره چې څونه پیجز راځي په هغه نه پیجز به دې سکیږي ریپیټ کیږي وران سره صحیح شو زموږ چې څونه ګورنمنټس بوکس دي په هغه ټاپ باندې موږ وګورنو کې لیکلي نوٹ فار سیل لایک دلته موږ سره ټاپ کې په هیډر باندې لیکلي په اینی پیج باندې لیکلي دلته چې سن نوٹ فار سیل لیکلي لایک زرا علم دلته مو لیکل چې سن نوٹ فار سیل مې ولګو کلیر دی اوس ما سره داس راغلی د بوک هغه هیډر راغلی که زه دې له سایز انکریز کوم نو سمپل دلته راشو سایز به ول انکریز کو که سنټر ته وروړو دلته نه سنټر ته وروړو شو او که کلر ول چینج کو نو کلر هم ول چینج کول شو دلته نه ول دام ایڈجسټمنټ کول شو مونږه صحیح دی کنه نو دا به موږ سره راغلی هیډر راغلی اوس زم چې دا په اینی پیج باندې ریپیټ شي نو موږ سره به دا اتوماتیکلی په پیجز باندې سکیږي ریپیټ کیږي ورا سره اوس چې کله موږ په دې ډبل کلیک کو کنه نو د دې یو خپل هیډر اینڈ فوټر والا ټیب موږ سره اوپن کیږي دا به د فوټر د بارم اوپن کیږي او د هیډر د بار به موږ سره دا اوپن کیږي اوس دلته موږ سره راغلي د هیډر سٹارټ کینو هیډر هم موږ وچ موږ سره صدا سي ټایپ کې راځي د دې آپشنز ته ګور دلته لیکلي ایډیټ هیډر کدا هیډر ز ایډیټ کوم نو ایډیټ هیډر باندې کلیک کوو دلته نه ایډیټ کولی شو صحیح ده بیا دلته لیکلي دی ریموو هیډر کدا هیډر ز ریموو کوم نو کدی ریموو باندې کلیک کو نو موږ سره بدس کیږي ریموو کیږي وا لا به موږ سره چینج وکړو سیو کول غواړو د ګیلری کې نو سیو سلیکشن ټو ګیلری باندې کلیک کو لا موږ آنلاین سایت نه راغستل غواړو هیډرز اینڈ فوټر نو دلته نه راغستې شو ٹھیک تا کنه بیا موږ سره دلته راغلي دی فوټر اوس کدی فوټر باندې ز کلیک کم کړم دا موږ سره اینډ اف دی پیج پر راځي سبا راځي اینډ اف دی پیج پر راځي لکه لایک زرا لما او دلته نو مې سو واغشتو دلته مې دا یو فوټر واغشتو موږ سره کوم دا راغلي دی اوس چې دلته وګورو موږ سره یو فوټر راځي رالو لایک دلته پکې مول ګل چې کامل اکیډمي صحیح شو دا سیمو لګو او چې کله لاندې پیج باندې ګورم نو موږ سره بدل ته دا نیم سی کې ریپیټ کیږي ورا سره صحیح شو او کنه ز ټاپ باندې ګورم نو کې لیکلي نوٹ فار سیل صحیح شو نو دا به موږ سره سره دا به را سره هیډر دی او چې لاندې زو ګورم نو دا به موږ سره راغلي دی فوټر راغلي دی او چې د سانه نیو پیجز اهلم کنه نو په اینی پیج باندې موږ سره سکیږي دا ورا سره ریپیټ کیږي صحیح شو نو دا کانسپټ موږ سره د څه دی د هیډر اینڈ فوټر دی لایک زرا له مودل د هیډر باندې کلیک کو صحیح شو چې کله موږ هیډر دا کو اکټیو کول غواړو نو را به شو دل د هیډر باندې ډبل کلیک کو چې کله دی باندې ډبل کلیک کوم نو دا هیډر به موږ سره شي اکټیو بشي او د هیډر اینڈ فوټر یو خپل ټیب دیغه برا سره اوپن کیږي صحیح شو نو اوس موږ سره دلته دا هیډر شو دا سره فوټر شو اوس هم چې ما سره دی کې زیو پیج نمبر لګول غواړم صحیح شو نو که زما چې دی کې ما سره پیج نمبر لګي لایک زرا لم په دې مې کلیک کو صحیح شو نو په هیډر موږ سره راځي پیج نمبر ورازي اوس چې موږ سونه ګورو نو پیج نمبر موږ سره ریپیټ کیږي کلیر دی نو موږ یو پیج نمبر په هیډر کې لګول شو لایک زرا لم دلته کلیک کو پیج نمبر باندې کلیک کو دا پیج نمبر ما سره باټم پیج باندې لګو صحیح شو لایک زرا علم دلته مو لګو نو دلته موږ سره پیج نمبر اوس پر ریپیټ کیږي نو په هیډر فوټر کې موږ پیج نمبر ریپیټ کولی شو سمبل را به شو دلته و د هیډر باندې کلیک کو او هیډر نه پس بیا موږ را شو دلته کلیک کو پیج نمبر باندې نو موږ دلته یو پیج نمبر لګولی شو سیم اسټس په دې کې زم چې زه پکې ډیټ اینډ ټایم لګوم نو ډیټ اینډ ټایم هم پکې لګولی شو د قشان د موږ سره دا کویک پارټس راغلي دي کویک پارټس پکې لګول غواړو پکچر پکې موږ هیډر فوټر کې لګول شو پکچر باندې کلیک کو لایک زرا اعظم دلته یو پکچر را
لایک ما دا پکچر پکې لګو نو دا به کې موږ لګول شو صحیح شو نو دا ټول کانسپټ د سره د هیډر اینڈ فوټر د موږ سره او زموږ مجموعه سره ک پکچرز راغلي لا یو ویډیو پکې لګو صحیح شو پریویس ته زم لا نیکسٹ ته زم هیډر فوټر ته نو بالکل لی شو ګو ټو فوټر باندې کلیک کړو فوټر ته برازو کزرا شم دلته کلیک کم هیډر باندې نو هیډر ته برازو کلیئر دی دا شان دي سیم اس موږ سره دا به کې سره غلي ډیفرنٹ ټایپ اف آپشنز راغلي کدي ډیفرنٹ پس پیج باندې کلیک کوم دا څه شو کیږي صحیح شو ک ډیفرنٹ آرټ ایون پیجز باندې کلیک کوم نو موږ سره وداسې شو کیږي صحیح دی کنه نو دا ټول کانسپټ د سره د هیډر اینڈ فوټر د موږ سره کدل د پوزیشن درا شو دی پوزیشن ولا موږ چینج کورا چینج کوو دلته نم کول شو کدل دنه ولا زه انکریز کوم او دلته ول ډیکریز کوم نو ایزیلی کول شو فوټر فرام باټم موږ سره راغلی باټم چې ما سره کمپیوټر داغه دغه زه انکریز کوم ډیکریز کوم نو دلته نو کول شو نو دا به موږ سره راغلی د هیډر اینڈ فوټر چې سونه کمانډز دا به موږ سره راغلی صحیح دا نو دا هیډر اینڈ فوټر به موږ سره سي کزم چې ټاپ اف دی پیج موږ سره راشي دا به هیډر موږ سره او کنه زم چې اینډ اف دی پیج ما سره ولګي نو دې د موږ سوایو فوټر ورته وایو دا موږ سره کم ځای کې لوکیشن باندې دي انسرټ ته براشو انسرټ کې کلیک کو دا موږ سره هیډر دی او دا به موږ سره راغلی دی فوټر پکې راغلی دی صحیح شو نو دا ټول کانسپټ پکې موږ سره د سو د هیډر او د فوټر ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د نیکسټ کم دا پیج نمبر راغلی دی دا به ډیسکس کوو والسلام